راځم مخکې دینه چې نور مسایل دغه کوم د پاکستان متعلق دوه خبره چې پرون تاسو دغه کړل د وانی او د امدارنګ د کیډټ کالج باندې د حمله او د اسلام آباد د دې پرله دوه ګروپونو جمعیت الاحرار پاکستان او اتحاد المجاهدین د پاکستان د دوه د پغاړه اخیسته دي او دی ویلي د عملیات چې شوي دي په اسلام آباد کې او په نورو سیمو کې دا دوی کړی دي بنان د مسولیت هغه اخیسته کله چې پاکستان دا خبره کوي دا خوارج افغاني دي او افغانستان کړی دي دا په خپل غلط ثابتېږي ځکه دا ګروپونه په پاکستان کې موجود دي. بل غټه خبر دا چې په دیر اسماعیل خان کې نن هم یو ځل بیا لوی جګړه شوې ده 100 ساعته دوام کړی دی په دې کې پاکستان پوسټ ځاني او مالی زیان رسیدلې دی ویل کېږي چې د بنو او د باجوړ د حکومت سره اړیکې قطع شوې دي کنټرول د مجاهدینو لاس ورغلې دي او په خار کې د مجاهدینو غزمي ګرځي چې دا ان شاء الله دا ډېر ښه علامت دی چې د پاکستان د سقوط ابتدا ده د خارونه سقوط کوي ورور دا بنول کېږي او ان شاء الله د دې سره تدافع حواسي سومم د مجاهدینو لاس ورغلې بیا به د پاکستان تیاری دی خو نشي راتللی او د ځمکې نه د مجاهدینو مخه څوک نشي نیولی. په نړیوالو موضوعاتو کې د چین نوی یو رادار ګریزه جنگي طیاره چې بالکل نوی ماډل دی په نامه دی GJ11 د دغه کړی دی ویل چې دا به ایران ته ورکوي چې دا غربي نړۍ بل خصوص امریکا یې سخت ورخطا کړی ده او د دې په مقابل کې احتجاج خوده چې چین ولی ایران تسلیحاتي دغه همکاري ورسره کوي زموږ په مقابل کې تقویه کوي ځکه اسرائیل او امریکا دا لوبه ده چې یعنی ماته مقابل کې څوک متقویه کوي پرې د چې ضعیفه چې زی وهم لکه د پاکستان چې افغانستان وي باید اسلحه ونه لري چې ځکه لغونه مملو کوم زی وهم نه دا کومه لوبه شو چې ته ځان ته تسلیحات برابرې بل به ځان ته نه برابرې. دویم نړیوال خبر دا دی چې اسرائیل د هغه د شرم الشیخ د توافقنامې نه مخ اړولې دي او ویلي دي چې موږ هیڅ نه تعهد امریکا ته نه دی ورکړی چې موږ به د رفیع دغه چې دي په حساب اسیران او الته چې څوک د اسارت لاندې دي محاصره دي دا به موږ خوشي کوو. لیبرمن د حزب لیکود حزب مشر چې د همدغه نتنیاهو د ګوند مشر دی هغه په نتنیاهو باندې نیوکه کړې چې د امریکای سره د حماس د اسیرانو چې په تونل د رفح بندي د سازش او دغه کړی دی او نتنیاهو دا ویلي چې نه دا ما سازش نه دی کړی زه دا نه ورکوم او ما امریکا ته هم داسې کوم تعهد نه دی ورکړی چې زه به دا خوشی کوم. د دې معنا دا شو چې د شرم الشیخ کوم یو چې ټرمپ نازیده هغه نقش پر آب شو یعنی د وبو نقش دی جوړ شو او دا د منځ لاړه لپاره دی چې هغه دا ویلو چې دا تعهدات به حفظ کیږي او نتنیاهو چې ما دا تعهدات نه دی کړو زه ورته هیڅ کوم احترام نه لرم یعنی دا ما نه دی امضا کړی بس پاکستان امریکا امضا کړی عربانو سره دی پیږي عربان ز خپل کار کوم چې دا د امریکا لپاره ډیر یو لوی صدمه ده. همدارنګه د اسرائیل کلنۍ د نظامی بودیجه تصویب شوې ده 3.15 میلیارډ ډالر د کال 2018 لپاره د په دې کې 2.18 میلیارډ ډالر صرف د ایران د جنگ لپاره د حکومت نه غوښتي دي چې هغه کې وزیر مالیه او ویلي دي چې زمونږ حالت د نظام دومره خنه دی دومره غټه بودیجه چې تاسو اخیسته ده او په بیځای او بازو زینو کې لګولې ده بیځای بازي خریداريګان او تعهدات هم بازي زینو سره کړی دي چې دا نو پکار نو هغه په دې سر باندې ور سره داو کې د خپل د اردو سره چې تاسو خپل مصارف دا باید کم کړئ دغه بودیجه مونږ نشو درکولای ځکه مونږ کسر د بودیجه سره مخ یو یعنی اسرائیل غواړي چې د بودیجه دغه مرچه ده د 2.18 میلیارډ علایده د ایران په متعلق دغه کې چې تر څو د جنگ ته وشي کوله ادامه ورکړي ویل کېږي کله بودیجه ورکړل شوه ممکن چې اسرائیل ډیر زر په ایران باندې برید وکړي. دویم نړیوال ډیر مهم خبر دا دی چې ما پرون تاسو ویل چې اکان فیدان د ترکیه وزیر خارجه د الجولانی د سفر سره سم امریکای ته ځان رسول او الجولانی او اکان فیدان او مارکو روبیو سره یو ځای یو ناسته کړې و خو پس له هغه نه چې کله د اکان فیدان غوښته چې په هر موضوع کې خبر وسی او پر جریان کې وسی ځکه چې هغه د فکر کوي چې الجولانی زمون بغل بچا دی مګر الجولانی دا ورته ثابت کړ چې د بچی نه دی د سیاسي بچی دی او د امریکا سره دی بنان هغه د ټرمپ سره یو ناسته وکړه چې د بندو دروازو تر شای وکړه او په دې ناسته کې هیڅ څوک ناس نو
دا د ترکیې لپاره باعث تشویش شوی دی ځکه ویل کیږي چې د دین دروازو ترشا په دریو مهمو موضوعاتو باندې تصامیم نیول شوی دي ایران په حق له اسرائیل د سوریې نه د امریکا څنګه استفاده به نه کوي د ترکیې په مقابل کې آینده کې د سوریې به کم رول لوبي او په لبنان او په د عراق په ساحه کې به داسې لوبي نو په دې اساس باندې د دې ناسنه ترکیه ډیر زیاته ورخطا ده او شاکی ده د همده اساس باندې د یو ترکان غواړي چې چیرته ممکن سوریه د دې په مقابل کې د امریکای په اشاره کومورانه وکي د به د ایران تر څنګ ودرېږي او هم دې اساس باندې کانفیدنت ډونالد ټرمپ ته دا مشوره ورکړې ده چې د ایران د اتمی موضوع سره د عقل او منطق نه باید کار واخیستل شي مصالحت آمیز لار نه باید کار واخیستل شي د زور لار درست نه ده او دا لار د په حساب نه تاییدي او تقاضا کوي چې دغه مسله چې ده عقلاني باید حل کړل شي نو دا موضوع د ښکارا کوي چې د دې موقف کې چې الجولانی چې د دې د لاس نه خوېږي او سیاسي او اسرائیل مکمل د دوی په مقابل کې سیمه کې استفاده دي نه کوي چې هم د لبنان په مسله کې هم د فرزند ایران په مسله کې او هم د ترکیې ته چاینده کې د پلان لري د وهلوي او نه غواړي چې ترکیه په غزه کې شامل وسی دا غي کې الجولانی د دې لاسپوسه هغه مرغه چې دوی تربیه کړی دی نن تینا استفاده کوي او نن خو تاسو هغه کلیپ بم لیدلی چې الجولانی سر ټیټي او ډونالد ټرمپ ورته اتر وهي نو زه د تهران مجدبازي وی چې دا نه غلام نه دی او دا ډیر اوخيار سیاستمدار دی سیاستمدار هم دسی چې باسکټبال د جنرال سره کوي اتر ورته ډونالد ټرمپ وهي نو که تاسو د دې ته وای چې دا دغه دی نو بیا غلامي څه ته وای جاسوسي څه ته وای او دا دمره د چې جهاد ویلې د کاو د امریکایانو په مقابل کې د جهاد چیرته لاړ او که بیا د او خیری ده د امریکا په مقابل کې چې د امریکا سره فرزند سازش کوي نو بیا خو خدا تاسو معنا ده چې تاسو امریکا غواړي نو د جهاد مسله بیا ناقصه او باطله ده چې تاسو دا داوا لري چې جهاد د امریکا په مقابل کې شوی دی نو دلته د دوه مخیزه او دورنګي لوبه چې د بعضي مسلمانانو چې ماته په ظاهره مسلمان خو په باطن کې منافقین ښکاری دا د هغوی دریز دی رازم د حسن علي ورور یو پښتنه کړی چې امارت اسلامي د ټپی پروژې په چټکۍ سره کار روان کړی دی آیا دا پروژه به کامیاب شي ځکه چې اوس الته بلوچ او ټي ټي پی ځواکونه ل لوري وسلوال جنگ روان دی که دا د غازو پایپ که په نخښه کې دا پروژه کامیابېدی نشي امارت اسلامي خپل وخت ضایع کوي د متعلق باندې چې ما مفصلی برنامه کړی دی او ما په دې کې خپل نظر ښکارا ویلې دی چې اسلامي امارات خدا کار شروع کړی دی تر چمنه پورې دا خپل پایپ ازغلولای شي یا غزولای شي د اغیزنه تر هندستان تر سرحد پورې د پاکستان دنده د شیدا و غزي او پاکستان د دې ګیس ته ضرورت لري د ځکه د پاکستان سیستم لګیا دی مخ په ناکامیدو دی د دغه فابریکې د منځ په تلو کې د ځکه ګیس او پټرول دغه ورته نشي رسولای نو هغه د پایپ ته ضرورت لري مګم چون دغه پایپ بیزي هندستان ته هندستان د پاکستان نم زیات ګیس د دنه په بیا اخلي او دغه نور فابریکې قوي کیږي او تکړه کیږي د دې لپاره چې په هندستان ته د لار نشي خپل پاکستان هم پکې بندیزونه اچي او نه غواړي چې دا لالته ورسیږي د افغانستان په دې کې فرضاً د پایپ تر چمنه تیر کی او پاکستاني پرینه د اجدا تیر شي نو د افغانستان د مصرف ټول بې ځای دی ځکه چې دا ګیس د افغانستان لپاره خو نه دی افغانستان خو د دنه یو خدای دی چې 300 میلیون ډالر د تیریدو کرایه د کال اخلي یعنی ترانزیت کرایه اخلي بل دا د 15 میلیونه سکوير میټر کیوب دغه کې دغه اخلي په حساب ګیس اخلي چې افغانستان به تنه استفاده کوي دغه دوه ګټه افغانستان ته رسیږي که دا تیر شي که تیر نشي افغانستان د دې پایپ په د ګیس نشي راتیرولای ځکه افغانستان دومره پیسې نه لري چې د په بیا وخلی او خپل خاورې ته راتیر کوي پیسې ورکي بناد که دا پاکستان ته تیر شي نو افغانستان ته ګټه اخیستل شي اوس خبره ده چې دا پایپ افغانستان تیر کی او الته پاکستان خپل پایپ د هندستان د قصد تیر نه کی وزانم بغه تبا کی او هندستان ته وجنی ورتیرو به په افغانستان د مصرف بې ځای دی د خوري بې ځای ده راغلم دې ته تاسو ویل چې مجاهدین به دا پایپ وي او افغانستان کې دا پایپ په دینه تیر چې طلبه کرامو دا نه پری خودش دا تیر شي وارننګ ورته ورکو خو که وس
فرضاً پاکستان ورانه ونه کی مجاهدین ورانه نه کوي ځکه چې دا د افغانستان په ګټه دی اسلامي امارت مجاهدین او د ټي پی چې مجاهدین د اسلامي امارت سره بیعت لري هغه د دې مخالفت په دې نه کوي چې دا پیپ د افغانستان په ګټه تمامېږي او د هندوستان په ګټه تمامېږي چون هندوستان هم د مجاهدینو ملاتړ کوي او اسلامي امارت هم کوي نو بنا د مجاهدینو د خوانه د پیپ ته خطر نشته خطر چې د خپل د عیسی د پاکستان د خوانه دی چې هغه په دې کې د شي تیر نه کی چې یو هندوستان ته ګټه ونه کړي بل افغانستان ته دې د 300 میلیونه ډالر او 15 میلیونه مکعب متر دا ګیس چې د افغانستان ته ونه رسیږي نو دا خطر موجود دی هله د چې تاسو جواب شوی وسی محمد رفیع الله غزنوی ورور وی آیا دا حقیقت دی چې ترکیه دوباره کوشش لري چې ولوی ترکیه او د ترک عثماني دغه دوباره ژوندۍ کی بالکل د توی اردوغان راتک امدغه د اشاره ورکولو غربي نړۍ د دینه ورختاو چې کما بعد دا د ترک عثماني د ژوندۍ کولو کارو کې هم دی لپاره د په سوریه کې خپل فعالیت وکړي د ایران په مقابل کې په عراق کې په سومالیا کې په لبنان په لیبیا کې د اشاره وی چې دی به بیرته د ترک عثماني د ژوندۍ کولو په هڅه کې دي امدار د علت د سومالیا کې د خپل نظامی اډې جوړ کړل ترکیه په لیبیا کې دا کار وکړ امدارنګ په سوریه کې تاسو ګوري چې خپل اډې دوباره په شمال دغه کې فعال کړل ترکیه نو بالکل دې دا کوشش دی خو کامیاب بشي نه نشي کامیابېدل ځکه چې اردوغان وخت کم پاتې دی اردوغان بعد سوګرازي هغه په دې لار مخکې نزي او د په دې تک خپل ناکام شو دویمه پښتنه امداد چې همچنان هندوستان وزیر دفاع ویلي چې د آینده کې د سندور جنگ به تاریخ او جغرافیا بدله کی او هندوستان دا بالکل دا پروګرام لري چې پاکستان باید تجزیه شي مګر هم دا پروګرام نه لري چې پنجاب د پاکستان چې دی دا په خپل پنجاب سره یو ځای کی ځکه دا کوشش د دوی ته په ضرر تمامېږي الته خالصان موضوع ده نو د هندوستان د چټو کېدو دغه کیږي ځکه چې دغه پنجاب چې پاکستان ټوټي کیږي د انګلیس غواړي یعنی وړوکې پاکستان به پاتې کیږي نو د دې لپاره هندوستان د پاکستان ټوټي کول جغرافي تغییر خبر چې کوي بالکل دقیقه کوي ځکه پاکستان نه پاتې کیږي اما وړوکې پنجاب یعنی وړوکې پاکستان به پاتې کیږي هغه کې هندوستان مداخله نه کوي ځکه چې د هندوستان او د انګلیس روابط ډیر زیات خدي او د حساب امریکا انګلیس ته ورکوي چې انګلیس هم خفانه شي ځکه چې د پاکستان تر شا انګلیس ولاړ دی که پاکستان د منځ ځي انګلیس خو خپل برخه غواړي چې امریکا ته وي چې دا شان د منځ وړي نو ما برخه خوراک نو پنجاب دغه برخه ده اسرائیل هم کوشش لري چې لوی اسرائیل جوړ کړي یعنی ګریټر اسرائیل چون اسرائیل نقشه اسرائیل بزرگ یا لوی اسرائیل دا د دې په برنامه کې ده بالکل اسرائیل لوی اسرائیل په پلان کې لري دا عقیدوي لحاظ نه دی دا مفکوره ده دینی لحاظ نه دی دا مفکوره ده د دې خپل په تورات کتاب کې د دې سره دا وعده ده چې دا به برته د کیږي او زموږ تاسو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم دي چې اسرائیل به وخت دا قوت به پیدا کوي د سیمې بنيسي انټر مدینه منورې د صاحب بنيسي بیا پس لغې نه به برته دې سره جنگ کیږي د چې موږ تاسو چې د اخر زمان کې مهدی علی السلام راځي دا بیا د مهدی علی السلام د جنگ نه بعد بیا د عیسی علی السلام را کوزیږي بیا د هغه حکومت کېږي بیا دا تسلسل دغه داستان هم دا دی چې دا شی دی دا د ترکیه موضوع واقعیت نه لري چې به هغه حالت لار چې خو د هندوستان موضوع چې تاسو ویل دا درسته ده دا کار کیدونکې دی د اسرائیل موضوع چې دا تاریخي او مذهبي مسله ده چې په دې باندې اسلامي علما دغه لري خپل نظریات او دا لري تاسو ډیر علما کلیپونه لار شي ووري په دې څخه کې بالخصوص ډاکټر اسرار احمد کلیپونه چې د اسرائیل برته څنګه لویږي او مسلمانان باندې سہالت راځي اسلامي نړۍ باندې دا تاسو هغه وګورئ تاسو ټول معلومات درکړي بیا تاسو دا پوښتنه کړئ چې محمد نبی عمری وایي چې نور الله نوري هم د مرزونو په حق کې دا خبره وکړه چې زموږ مرز به تر پنجاب پوري بالکل دا زموږه تاریخي داوا ده او دا شی به په حقیقت په مبادلېږي لوی افغانستان به جوړیږي او موږ خپل سرحدونه ترلاسه کوو هیله ده چې برنامه وګورئ خو کې دوستان سره شریک کړئ تر بل برنامه چې تاسو حضور حاضرېږم تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علينا الا البلاغ